نیکه ښځه صرف د خپل خاوند دپاره نه د پوره نسل دپاره یو رحمت دی. په نیکه ښځه کې چې کوم نشانیانې او کوم خصوصیات دي په نننۍ ویډیو کې به درله هغه معلومات درکوم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په اسلام کې ښځې ته د خاوند رفیقه حیات ویلی دی او نیکې ښځې ته یې د دنیا غټ دولت. خو صرف نیکه ښځه هغه نه ده چې صرف د مونځ پابنده وي. نیکه ښځه خپل کردار، اخلاق او محبت او سمجدارۍ سره د کور نه جنت جوړوي. اولنې نیکه ښځه به د خپل خاوند هره خبره مني. په محبت او عزت سره به خپل خاوند سره تعلقات قایموي. دویم، د نیکې ښځې په نظر او ګرځېدو او خبرو کې به حیا ښکارېږي او د خپل کردار نه به نور خلک متاثره کوي. دریم، نیکه ښځه به کله هم په ترخه خبره نه کوي. په غوسه کې به هم د صبر او حکمت نه کار اخلي. څلورم، نیکه ښځه به د خپل کور معاملات بهر نه وړي، د خپل خاوند د رازونو محافظه وي. پنځم، نیکه ښځه صرف ښځه نه وي، هغه د کور مشره وي، یوه مور وي او د ژوند ملګری وي. نیکه ښځه صرف د خپل خاوند دپاره نه د پوره نسل دپاره یو رحمت دی. په اسلام کې ښځې ته د خاوند رفیقه حیات ویلی دی او نیکې ښځې ته یې د دنیا غټ دولت. نو کتونکو، د نیکې ښځې هغه 5 نشانیانې کومې چې درته یادې کړلې. اولنۍ، خپل خاوند سره محبت کوي او عزت پې کوي. دویم، پردهناکه او حیاداره به وي. دریم، د صبر والا به وي. څلورم، رازداري به کوي. او پنځم، د الله نه به یریږي. دغه کارونه چې کومه ښځه کوي دا نیکه ده او د دې کردار ټیک دی او داسې ښځه د کور نه جنت جوړوي. دغه معلومات ویډیو وه چې درسره مو شریکه کړله. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې دا رنګ ویډیوګانې تاسو ته په وخت میلاوي. دغه معلومات ویډیو وه چې درسره مو شریکه کړله. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې دا رنګ ویډیوګانې تاسو ته په وخت میلاوي.